اصل دا دی چې هر نوم یې جایز دی دا قانون یاد کې اصل دا دی چې هر نوم یې جایز دی خو یو څو محاذیر دی شرعي یو څو خبرې چې د هغې نه پکې ځان لرې ساتل پکار دي اولنۍ خبره دا ده التعبید لغیر الله هغه نوم یې حرام دی چې په هغې کې د بندګۍ نسبت غیر الله ته شوی دا حرام دی که دا پیغمبر ته شوی که دا یو ملک ته په ملایکو کې شوی که هر چا ته شوی خو دا نوم یې حرام دی لکه مثال عبدالرسول دا نوم حرام دی عبدالنبی عبدالامیر او بیا په دې ترتیب سره نور نومونه هر هغه نوم چې په هغې کې د غیر الله طرف ته د بندګۍ نسبت شوی چې یعنې دی بنده د هغه دی او یا په هغې کې ذلت د غیر الله دپاره یي دا نوم یې حرام دی دا قانون یاد کړئ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یو روایت امام حاکم راوړی وی زما نوم د اسلام د راوړو نه مخکې و عبد عمر یو روایت کې راځي عبدالکعبه وی زما نوم عبدالکعبه و وی چې کله ما اسلام قبول کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماله نوم کېښود عبدالرحمن دې ځکه اوس د هغه دا نوم چې دی دا شرکي نوم و عبدالکعبه یا عبد عمر بنده د عمر بنده د کعبې نو کعبه مخلوق ته او عمر مخلوق ته نو څنګه دې ته نسبت کېږي چې دا بنده د هغه دی دا قسمه نوم یې حرام دی دویم قسم نوم چې هغه یې حرام دی هغه نومونه چې هغه خالص د الله دپاره یې خاص مخلوق هغه نشي یې لکه اوس یو سړی ځان له نوم کېږي خالق څه خیال دی د الله خاص نوم خالق خو الله دی یا رازق یا رحمان یا القاهر یا القهار متکبر یا داسې نوم کېدي چې هغې کې چې کوم وصف بیان شوی دا صرف د الله دپاره لکه اوس یو سړی ملک الملوک د باچایانو باچا نو دا صفت خو د الله دی ملک الملوک دا قسمه نومونه یې دا ناروا دي کوم نوم چې الله پورې خاص وي هغه به خاص د الله دپاره دې مسلې ته ما مخکې مې اشاره کړې ده دا پښتانه وایي رحمان بابا دا ویلي او رحمان بابا دغې ویلي دا رحمان نوم دا په الله پورې خاص دی عبدالرحمن به وی بعض نومونه داسې دي چې هغه د الله هم دی او بنده هم یې شي هېڅ خبره نه ده خو هغې کې به هم داسې وي چې د الله دپاره دغه نوم دا ځان له یو نوم او شان او صفت دی د الله او هغه داسې نه څنګه چې د بنده دی او د بنده هغه داسې نه لکه څنګه چې د الله دی او په هغې کې هم الف لام به ورسره نه لګولی کېږي لکه اوس یو سړي درته وایي دا پلانې رحیم دی دا الرحیم چې وویلی شي دا خاص دی په الله پورې پلانې رحیم دی صحیح دی رحیم دی یعنې زړه یې نرم دی شفقت پکې بعض صفات داسې دي چې هغه په الله کې هم دي بنده کې هم دي صرف هغه ظاهره کې د هغه نوم او حقیقت ته صفت ظاهره کې هغه نوم چې د هغه یو شان دی نور د صفت د دې کیفیت دا کېدی نشي لکه څنګه چې الله کې دغه صفت دی دغه شان په دې بنده کې نه فرق دی کوم ځای کې خالق او کوم ځای کې مخلوق خو کوم نومونه چې په الله پورې خاص دي هغه نومونه انسان نشي یې دا ناروا دي دریم قسم نومونه چې هغه ناروا دي هغې نه ځان ساتل پکار دي د کافرانو خاص نومونه بعض نومونه کافران دي چې هغه په هغوی پورې خاص وي لکه مثال کې عبدالمسیح یا بطرس او جرجس او دا خاص نومونه دي د هغوی
چې دا دلالت کوي د هغوی په کفر باندې دا قسمه نومونه به یو مسلمان نه ایږدي دا ناروا دي څلورم قسم نومونه لکه هغه طواغیت چې د هغوی د الله نه علاوه بندګي کېږي او هغوی پرې راځي د هغوی نومونه لکه د بوتانو نومونه یې ښوده د دې نه ځان ساتل پکار دي الا دا که خلک د چا داسې بندګي شروع کړي د الله سره شریک کړي چې ښه سړی او نوم د هغه برابري دغه قسمه نومونه یې ښوده دغسې حرج نشته خو چې یو نوم خاص دی یو بوت دپاره یې ښودی شوی د یو مخلوق دپاره چې خلک یې بندګي کوي خاص د هغه یي داسې قسمه نومونه به ځان لرې ساتي لکه اوس د شیطان هم بندګي کیږي شیطان نوم یې ښوده او یا داسې وغیره نو دا حرام دي ناروا دي ها دا څلور قسمه نومونه چې ما ذکر کړو دا ټول دا یې ښوده حرام دي او چې د چا داسې نوم یي چې هغه په دې څلورو قسمو کې راځي د دې بدلول لازم دي دا یو قانون یاد کړئ چې د حرامو نومونه به ځان لرې ساتي بعض نومونه مکروه دي او مکروه څه مطلب دی نه غوره دی مکروه معنی ده چې یې غوره نه دي که چا کېښودو ګناهګارېږي نه هغه مخکې چې کوم ذکر شو هغه یې ښوده حرام دي دا نه چې عبدالنبي نوم یې ښوده مکروه دی دا حرام دی مکروه هغه نومونه چې د هغې یې ښوده غوره نه دي پرېښودی یې پکار دي یو قسم پکې دا والا داسې قسمه نوم به نه ایږدي خپل بچي له او خپل کشر له چې په هغې کې دننه قبیح معنی پرته وي یا سپکه معنی پکې داسې نوم به نه ایږدي دغه شان د زنانو دپاره هغه نومونه یې ښوده چې په هغې کې داسې لکه شهوانیتي او دغه طرف ته پکې اشارې د دې قسمه نومونو نه ځان ساتل پکار دي او دا نومونه اکثر د زنانې ایږدي لکه مثال کې یو زنانه نوم مینه څه خیال دی نوم باره کې یعنې نه دی مناسب دا نوم یو قسمه د شهوانیت طرف ته او دغې ته پکې اشاره کېږي اگر که موږ دا نه وایو چې دا به لازم موږ دا فتوه نه ورکوو چې دا زنانه به ښه نه وي او دا مور پلار به یې ښه نه دا نوم مناسب نه دی لکه د عربو کې د زنانو نومونو کې هم اکثر داسې راځي نن سبا دا نومونه چې ږدي چې هغې کې داسې لکه اوس یو نوم دی فتانه مطلب هغه زنانه چې هغه فتنهګره فتنه یې جوړه کړې نو دا نوم مناسب نه دی داسې نوم به نه ایږدي هلک دی او که جنۍ ده هغو له به داسې نوم نه ایږدي چې هغې کې د شهوانیت طرف ته او د شهوت طرف ته پکې اشارې کېږي دغه شان د هغه نومونو نه به ځان لرې ساتي چې هغه د فاسقانو او فاجرانو وي الا دا که چېرته د دې فاسقانو او فاجرانو ډمانو نومونه ښایسته وي نو بیا دا نوم یې ښوده جایز دي په دې نیت نه چې د هغوی دی په دې نیت چې دا نوم ښایسته نوم دی معنی پکې د نه ښایسته پرته لکه اوس یو ډم فاجر فاسق دی د هغه نوم عبدالله دی د عبدالله نوم یې ښوده د هغه د نوم د لاسه ناروا نه دي موږ عبدالله نوم په دې کښې ځکه چې دا نوم د الله خوښ دی خو هغه نومونه چې هغې کې ښایسته معنی هم نه وي او نوم هم مزېدار نه وي صرف په دې یې ښوده چې دا د دې ډم دی یا د ډمې دی یا د فاسق او فاجر انسان دی د دې قسم نومونو نه ځان لرې ساتل پکار دي او زموږ په دې پښتنو کې نن سبا هم دا طریقه راوتې ده خصوصا د زنانو له اکثر هغه نومونه ږدي چې هغه زنانه په دې فلمونو کې او ډرامو کې او په دې کې راځي او دا درته فایدې ذکر کړو ګورئ نوم په انسان باندې اثر کوي کله چې بچي له نوم ږدي دا سوچ وکړئ چې دا نوم ګوره په ده باندې اثر کوي ګورئ یو سړی دی لکه د هغه نوم دی عثمان
دی چې د خپل نوم ته ګوري د نوم نه حیا کوي او سوچ کوي چې دا نوم غټ نوم دی دا یو غټ انسان نوم عثمان یا محمد یا ابو بکر یا عمر یا علي نو چې ته وله کله د ډمانو نومونه کېدي نو د کوم طرف ته روان دي هغه ډم طرف ته ځي ځکه چې د ذهن چې دا نوم ورته خلک الي د ذهن هغه ډم ته ځي او هغه ډمي ته ځي او کرکټي ته ځي او هغه فاسق او فاجر ته ځي نو ځکه به ډېر احتیاط کې د فاجرانو او فاسقانو د نومونو نه به ځان لرې ساتي الا دا که د هغوی نومونه ښایسته نومونه وي نو یخودی روا دي په دې نیت چې دا نوم ښایسته دی په دې نه چې دا جډم نوم دی یا د دې لوبغاړي نوم دی یا د دې فاسق او فاجر انسان نوم دی نه دغه شان هغه نومونه به هم نه ایږدي د هغې نه به ځان لرې ساتي چې په هغې کې داسې د دې ګناه معنه پرته وي لکه اوس یو سړی نوم کېږي خپل بچي له ظالم دا خو ګناه د ظلم کول یا سارق سارق څه معنا غل داسې قسمه نومونه نه هم ځان لرې ساتي یا لکه په تاریخ کې چې کوم غټ کافران تېر شوي دي فرعون نوم یې یا حامان یا قارون ما ته اوس لیکم چې نوم په دې انسان باندې اثر کوي چې د چا نوم وي نو بچي له چې نوم یږدي ډېر په توجه سره او ډېر په سوچ سره به دا نوم یږدي ها دغه شان هغه نومونه ځان لرې ساتل پکار دي چې هغې کې لکه د زناورو نومونه هغه زناور چې د خلکو ته کرکه کېږي یا هغوی په بدو صفاتو مشهور دي د دې قسم نومونه هم ځان لرې ساتي دغه شان هغه نومونه مکروه دي هر نوم چې اضافت اسلام ته کېږي یا دین ته لکه نور الدین شمس الدین نور الاسلام شمس الاسلام دې قسم نومونه ځان ساتل غوره دي حرام نه دي خو ځان ته ساتل غوره دي ولې شی لري بارک الله فیک یو سړي له یعنی د هغه د حق نه زیات یو مقام ورکړو لکه نور الاسلام د اسلام رڼا سیف الاسلام یا شمس الاسلام نو څوک اوس دا ویلی شي چې ډېر علما داسې تېر شوي دي چې د هغوی دا لقبونه وو لکه امام نووي رحمه الله لقب دی مشهور محی الدین دین را ژوندی کوونکی اگر که دا په هغه وګوره صحیح فقهي یا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لقب و تقی الدین په خپله وی دا تقی الدین دا لقب وی دا زما بدی شي خو کور والا راله ښودلی او په دې مشهور شوی امام نووي رحمه الله به هم د سخته بده ګڼله چې چا به ورته محی الدین وي خو وروسته په هغې باندې مشهور شو نو دې قسمه نومونو نه هم ځان لرې ساتل پکار دي دغه شان هغه نومونه چې لکه الله ته نسبت کېږي د دې نه هم ځان ساتل غوره دي لکه نعمت الله راحت الله او داسې نور لکه زموږ په دې پښتنو کې چې کوم نومونه مشهور دي د دې نه هم ځان ساتل پکار دي دې کې مې یو قسمه لکه غلو پکې راځي یو سړی به هغه به ښه فاسق فاجر انسان یو نوم به یې داسې ایښودی محب الله محب الله څه معنا الله سره محبت کوونکی او چې اعمالو ته وګورې نو هېڅ پکې نه وي هر هغه نوم نه ځان لرې ساتل پکار چې به یې کې تزکیه وي تزکیه معنا ده چې د یو سړي پاکوالی پکې بیانېږي نه انسان کمزوری ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض نومونه داسې هم بدل کړي چې په هغې کې دننه چې د یو انسان تزکیه پرته وي صفت پکې پروت وي نو اوس ما زما په ذهن کې ډېر مثالونه راځي خو دا جواب به رانه بیا ډېر اوږد شي خو داسې نومونه ځان لرې ساتل پکار دي دا کوم اقسام چې ما ذکر کړو په دې مکروه نومونو کې د دې یخوده د اول نه مکروه دي خو که په چا باندې یخودی شوي او دی لوی شي او د هغې بدلول بیا ګراني نو بدلول یې لازم نه دي ځکه چې موږ وایو دا مکروه دي یعنې غوره نه دي خو که څوک یې کېږي نو بیا پکې حرج نشته
دلته یو دا فایده ده کې زموږ په دې پښتنو کې بعض نومونه مشهور دي د شیعهګانو نه متاثر شوي د نومونه اخیستي شي د هغوی نه اخیستي لکه رحمت علي اکبر علي الله اکبر اکبر هو الله دی یا اکبر حسین اکبر حسین دم حسین رضی الله عنه اشاره او د هر نوم سره حسین لګول هر نوم سره کور کې حسین لګول ریاض حسین او ظاهر حسین یا احمد حسین یا جمال حسین او یا قادر حسین او یا دیسه بسی بیعزا دا د شیعگان متاثر دی اگر که دی گوره دین نه خبر چیزای شیعگان متاثر ہے خود دا نمونه دا غوی نا چی کلا مشران چی پوها و سرنوا او دا غینا متاثر شنو آغا نمونه کی خود صرف یو نمی خوده بکارد یا حسینی کو یا دا بلکا بس او دا رحمت علی رحمت زمون دا اللہ بکارد او اکبر علی یا اکبر حسین دلی نمون نمزان لری ساتل بکارد او دا خو موی چی دا رحمان نمی خوده دا خو ناروائی دی رحمان اللہ او بل رحمان علی رحمان زاده علی رحمان نو که دیسی موږ شروع کو ډیر دیسی نمونه بروزی چې وایي کې رحمان دا نمونه ګورې ناروا دي ګورې رحمان ولی دې نه ځان لرې ساتل پکار دي بدلی کې سړی په اسانه طریقې سره عبدالرحمن ښکلې خبره ده که رحمان چې رحمان نو څه وکړم عبدالرحمن یې کړم دې نه ځان لرې ساتل پکار دي زمونږ مشران الله دې په ټولو باندې رحم وکړي هغوی کې دا کار و چې د نوم معنی ته به یې نه کتو خو چې کوم نوم سره به یې طبیعت ولګېدو هغه به یې کېښودو اگر که د هغې معنی غلطه ده اگر که څوک پوهېږي نه او یا به ترتیب برابرو ترتیب براوه لکه د یو په نوم کې شاه ده او د هر یو سره شاه لګوه او یو کې حسین دی به د هر یو سره حسین لګوه او یو کې اکبر دی به هر یو کې اکبر راوړه اکبر علي اکبر حسین او اکبر خان او به داسې ده ضرورت څه دی چې ته ترتیب برابر او سلسله برابر ها سلسله برابر که په ښایستو نومونو باندې هم کېږي مشرانو اکثر داسې نومونه ایښودي دي چې هغه یا خو ښه نه دي او بعض نومونه پکې څه دي هغه بیا غلط دي ناروا دي د هغې بدلول پکار دي خو دا کوم چې ما اقسام ذکر کړو چې دا مکروه دي د دې یخوده غوره کار نه دی خو که په چا یخودی شوي نو څه بدلول لازم نه دي ها اوس بله فایده ته ذکر کوم دا به نادرا تاسو اورئ د نومونو څلور مرتبې دي نومونه دا په څلور مرتبو سره دي د ټولو نه اولنۍ مرتبه او غوره نوم عبدالله عبدالرحمن دا اولنۍ مرتبه دي خو موږ خو بیا دې خبرې خراب کړي وو که نه چې عبدالله عبدالرحمن خو یې ډېر دي عبدالله عبدالرحمن څه دي ډېر دي ډېر دي بس نوم هغوی قبضه کړی لاړ ختم شو نه ډېر نه چې دې کور کې دننه یي هم بل ایښودی شي او په دې باندې مونږ بعضو ځایونو کې چې ځای راغلی ده مونږ پکې خبره کړې ده چې وګوره دلته یې د پلار نوم یې ایښودی دی یا یې د نیکه نوم یا د تره یا د ماما یا د کاکا نوم یې ایښودی هېڅ حالت پکې نشته زمونږ په دې خفه کېږي چې چا نوم کېږي نو د کلي پورې مسله نه ده که نه وي هغه بل کلي کې یو مشره ښځه وي د هغې نوم دی بل کلي ته به سیمه وړي نو دا به څه کوي بیا دا چې په دې نومونو پسې ګرځي نو ځکه زموږ مشرانو دا ناشنا نومونه ایښودي دي ولې ځکه چې بل څه نه میلاوي دي خو څه شی جوړول غواړي اوس هلته خو ټول کلي خفه کېږي که د چا نوم دې کېښود نو اوس به یو نوی نوم راوباسي چې هغه نوی راوباسي هغه به څه ګډوډي څه قیسه به وي که نه دې هم دا مسله ګرانه کړې ده
نو اولنی مرتبه غوره نومونه کوم یو دي؟ عبدالله عبدالرحمن. په صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي احب الاسماء الی الله، په نومونو کې هغه نومونه چې الله ډېر خوښ دي هغه یو عبدالله دی، دویم عبدالرحمن دی. دویمه مرتبه هر هغه نوم چې په هغې کې دا خبره وي چې بنده د الله، مثال عبدالعزیز، عبدالرحیم، عبدالملک، عبدالاله، عبدالسلام او بیا بس دي سیزه، دا په دویمه مرتبه کې غوره نومونه دي. دریمه مرتبه نومونه د پیغمبرانو، نومونه د پیغمبرانو او شک نشتی بجې کې چې ټولو کې غوره بیا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، محمد صلی الله علیه وسلم. بیا د نورو پیغمبرانو د نومونه شي ابراهیم، موسی، عیسی، نوح، صالح علیهم السلام او داسې نور. څلورمه مرتبه نومونه د نیکانو خلکو، د عامو نیکانو خلکو، او په دې کې په اول سر کې صحابه کرام راځي. پنځمه مرتبه هر هغه نوم چې معنی ښایسته وي. څو مرتبې شو؟ پنځه. کمې کمې؟ عبدالله عبدالرحمن، هر هغه نوم چې په هغې کې د بندګۍ د دې بنده نسبت الله ته شوی چې د دغه بنده دی. دریم نومونه د پیغمبرانو، څلورم نومونه د نیکانو خلکو، او پنځم هر هغه نوم چې معنی ښایسته وي. په دې مراتبو باندې به سوچ کې او بیا به نوم ایږدي. اخرنۍ خبره هغه به دا ذکر کو، مګر که جواب اوږد شو خو دا مې په دې اوږد کو ځکه چې دا سوال زما نه ډېر کېږي او موږ سره دومره ټیم نه وي چې د هر سړي د نوم جواب به ورکوو چې او ستا د نوم صحیح دی او ستا دا صحیح نه دی او دا صحیح دی او دا صحیح نه دی. خو دا چې کوم قوانین ما ذکر کړو، قواعد، اصول، دې ته ګوره او بیا مخې ته فیصله کوه. اخرنۍ خبره هغه دا یاده کوي. ګوره زه ټولو ته دا نصیحت کوم چې څوک هم خپل زوی له یا لور له یا کشر له نوم ایږدي، اول دې خبرې ته سوچ وکړه چې دا کوم نوم چې ته دې بچي له ایږدي دا به ټول عمر له دې نوم وګورې، لکه داسې کاله پورې نه دی یا 2 کاله نه دی. داسې نوم وله کې نه دی چې سبا له دی په احراج کې واچوي یا د هغې د لاسه دی تنګ شي. لکه مشرانو بعض داسې نومونه یې ښودي شتي زموږ په دې پوښتنو کې چا غریبانان خپل نوم ویلی نه شي چاته. ښه که بل ملک ته لاړ شي بیا بله جاښه ده. دلته ډېر زموږ خلک راغلي دي عربو ته خپل نوم غریبانو پوهېږي هم نه چې دا دی څنګه ولیکلی کېږي څنګه، او ته دا طریقه هم نه ورځي. داسې نوم کې تا ته پته چې دا زما دا بچی دا به ټول عمر له ده نومې، نو چېرته د دې د لاسه تنګ نه شي، د دې د لاسه دته څه مسله را پېښه نه شي. یو دا خبره. دویم دا خبره یاده کوي چې بچي له نوم یې ښوده د پلار حق دی، او په کار دا دی چې د مور سره یې مشوره وکړي چې د هغې نه رایې ولي چې هغه پرې خوشحاله خو دا بنیادي حق د پلار دی. ګورې نو که چېرته ستا پلار یا ستا مور ستا دې بچي له نوم وږدي او هغه نوم غیر مناسب وي نو ښه صفا ورته ووایه دا نوم غیر مناسب دی. ځکه چې موږ بعضو کسانو ته ویلي دي ستا دا بچي نوم څنګه ده، دا چې بس وایي زموږ والد صاحب کېښود، نو صحیح ده د والد صاحب خپل مقام دی، د والدې خپل مقام دی، خو دې ماشوم له نوم یې ښوده ښایسته نوم، دا د دې بچي په مور پلار حق دی چې دله به ښایسته نوم ایږدي. نو ته خپل مور پلار راضي کوې او د هغه د یو ټول ژوند مسله ده هغه بې ګډه وډه کې او څه کوې زه خپل مور پلار راضي کوم. مور وایي چې دا نوم وله کېده او پلار وایي صحیح ده که هغوی یو ښه نوم ووایي صحیح ده یا پکې شرعي محظور نه کېده وله، خو چې داسې نوم درته ووایي چې هغه لکه بې معنې حیران بشي دې بعضو نومونو ته. والله موږ یې واورو حیران شو چې دا نوم دې غریب له څنګه دا ایښودی دی او دې سره څنګه دا ژوند تېروي، هر ځای کې دته مشکل دی، مخامخ سړی پرې ژر پوهېږي نه، لیکلی نه شي مخامخ سړی، ژر پرې به دنه تپوس کوي ها څنګه، ها بیا ووایه، ها کله، ها داسې، ها داسې. دا څه نوم شو؟ مشرانو خپل بچی په دومره مشکل کې واچو.
ښایسته نوم وله کېده مزېدار نوم وله کېده کېده وله یو نوم عبدالله عبدالرحمن قصه یې ختمه شوه کېده وله محمد کېده وله ابراهیم کېده موسی عیسی ابراهیم اسحاق اسماعیل ښایسته ښایسته نومونه دي د صحابه کرامو نومونه دغه شان زنانو وله ټول نومونه وله کېده خبره ختمه شوه او اخرنۍ خبره هغه دا ده چې لازم چې نوم ایښودی کېږي نو په هغې کې به نسبت د هغه پلار ته کېږي نه دي روا چې د یو ماشوم په نوم کې نسبت یو داسې کس ته وشي چې هغه د هغه پلار نه وي لازم به د هغه پلار ته نسبت کېږي اگر که د پلار یې یو سیکه نوم نه وي لیدلی اگر که د پلار یې یو سیکه نوم نه وي لیدلی او داسې کېدی شي یو ماشوم دی د مور په خېټه او پلار یې مړ شو هر څه چې د پلار ته به نسبت کېږي الا چې یو ماشوم د زنا نه پیدا وي والعیاذ بالله نو بیا به هغه زناکار ته نسبت نه کېږي بیا به نسبت مور ته کېږي نو دا د نوم په باره کې خبره زمانه لږه اوږده شوه او ډېر ټیم یې واغست خو انشاءالله مفیده به وي که نه فایدهمنه نه وه څه فایده به کې وه د دې نه بعد چې څوک دا تپوس بیا نه کوي چې جي زموږ دا نوم دی او دغه نوم دی او داسې نوم دی او دغه ما تاسو ته اصول او قواعد ذکر کړو خپل نوم اوس لټوه چې دې ځای کې کوم ځای کې دی ته چې بچي له نوم یې ږدي هغه په کوم ځای کې راځي بیا هغه نوم وله کېده